تم ښکلې مهوش که څوک راشي هغه وایي مهوش ما د ځان په شان دی ښکلې کړم بیا مهوش ورسره څه کوي ته هر یو پیشنټ وایي هر یو پیشنټ همداسې وایي دا زما سیکنډ سیشن دی فرست سیشن ما واغېشتو زه کافي سیټسفاید شوم که د چا سکین ډل شوی دی که په چا باندې هیر راغلی دی که هغه ویکسینګ کوي او دغه کوي نو وای نوټ لیزر په فور هیډ کې لاینز جوړ شي تندي کې کرخي وي بالکل یا د لیپ دا کارنرز چې دي د ښکته طرف ته راشي نو دې دپاره بیا موږ بوټاکس کوو چې د اشنا په ډکه خوله تعریف هم نشي کولی چې په مخ کې به څونه ډینټینګ بینټینګ شوي ټیک ده که نن سبا هر یو کریم کې څومره څه مکس شوي دي څنګه هغې انګریډینټس دي فالوور والا د خو دې نو هاو نه نو چې څونه ښه پروډکټس مونږ یوز کوو هغه عمره زموږ رزلټ ښه راځي او مونږ خو دې باندې کله هم کمپرومایز نه کوو چې زموږ پیشنټ دې خراب شي بسم الله الرحمن الرحیم صاحب حسن د چانی خوخ جمال د چانی خوخ مور براته کله کله یو خبره کوله هغه تاسو نن شریک کوم ځکه چې نن د کوم پروګرام نویت ته نو هغه کې دا جمله ډیره خلګي مور به راته وي ته ډیر ښکلې صاحب دا دومره ښکلې جمله ده چې د دې خاص تاثر دی ماحول جوړ کیو په سړي ډیر خلګي صاحبه چې کوم ښکلي دي خاص هم ښکلي دي او چې کوم ښکلي نه دي هغه نن سبا ښکلي دي او دا کریډټ مونږ چاله ورکو بس نن تاسو په یو کنه السلام علیکم سر څنګه تاسو مزاج خري الحمدلله الحمدلله اگر منو دا وخت مونږ تاسو تخکاری ام ایچ استاتیک لاوچ او د سره تړلې یو داسې ټیم او داسې خلک چې هغه د حسن و جمال سره تعلق ساتي سیوا اچھا خو ډېر بیوټي پارلر یو ډېر سیزونه دي خلک یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي سیوا خو دا ډېر ډفرنټ دی ولې جدا دی دا راته نن ښایو مهوش یو جهان مننه ډېر شکریا زه حیران پدې شوم چې دا څنګه د کیمرې دا سهارا واشته چې یاره موږ تاسو ایډیټوایز کوي ول خو راته ده ووایي چې دا تاسو څنګه سوچ وکړو سر مونږ خو ستاسو چینلز هر څه ډېر کتلی دي او ستاسو ډېر ډیسنټ طریقې سره ایډورټایزمنټ هر څه کیږي باقي ټیک ټاکرز هر څه شته خو ستاسو دغه ما ځکه پریفر کوم چې ما ستاسو پیج فالو کړی دی او هغه ویوز هر څه زه ګورم ټول پروګرامز چې دي هغه ډېر انفارمیټیو وي نو ما کو دی په تھرو باندې دا میسج ټولو ته لاړ شي نو هغه به ډېر ښه وي مهرباني مهوش یو جهان مننه استیټکس فزیشن دا نو ما چته نه اورېدلې دا اصطلاح دا سونه مو ډیر راسي چلیږي چې را یو استیټک فزیشن لوي ته لاړ دا شته جی سر استیټک فزیشن خو نن سبا ډېر های کریټ شوی دی یو خو استیټکس لکه یو انسان لاړ شي بیوټي پارلر ته هغه صرف هغه ټیمپرري بیوټیفیکیشن وکي لږ ډېر دغه وکي فاونډیشن باندې باندې ځان ښکلي کولو ټرای وکي هیر سټایلز جوړ کي دا شي چې دا پرمننټ دی که د چا سکین ډل شوی دی که په چا باندې هیر راغلی دی که هغه ویکسینګ کوي او دغه کوي نو وای نوټ لیزر وای نوټ وی گو فور پرمننٹ سولوشنز نو هغې باندې موږ پرمننټلی هغه ریموو کولی شو سکین ټیګز دي کله کلر خراب شوی دی هیر فال کیږي نو هغه دیسي ټوټکې شولې یا شو پالرز نو هغې هر څه نو خلک راووتل خلکو ته پته ولګېدل چې د میډیکل ټریټمنټس کېدلی شي نو دا یو پرمننټ سولوشنز دي د دې څه خاص کوالیفیکیشن دي ډیګري نه دي ډیپلومي انیشل چې کوم ډیګریز وو هغې نه پس بیا موږ د استیټک دا کورس کړی دی لنډن استیټکس نه چې کوم لنډن اکریډیټډ دی نو څوک هم داسې نشي جم کېدلی پراپر بیک ګراوند غواړي نو هغې سره زموږ پراپر ډیګري شته ده دی دا وخت یو دوه کاکې دي تراغلي دي او ټریټمنټ لپاره د ام ایچ استاتیک لاوچ ته دوی سره دوه خبرې کوم دلته ولې راتلې څه خاص وجه او دلته دی ریزلټس ډیر زیات ښه وي
او دی چې دا کم هغه دا ما په ټیک ټاک باندې کتلې او هغه ریویوز ډیر زیات خو زه دلته زه راغلی یم. نو سمو قتل ټریټمنټ مو سٹارټ کړ او ما فیس وایټنینګ ډریپ سٹارټ کړی دی. زما 3rd سیشن دی الحمدلله زما ډیر ښه امپروو روان دی. دا بل ځکه نه کیږي دا ټریټمنټ بل ځکه کې خو دلته ول رزلټ ډیر زیات ښه دی. د رزلټ کېدو لپاره خاص وجه څه کې دی شي مطلب چې ماشين وسره خي چې کم الته هر څه دی هغه ټیک تا ته پته نشته ما ته پته ته ته وای کاکه دا کنه ها او ته ټریټمنټ راغلی زما په فیس باندې هیر وو هغه ریموف کول لپاره زه راغلم. زه د هغې د وجې ډېر زیاته تنګ وم. مختلف قسم کلینیک وغیره ته لاړم نو هغه نه ریموف کېدل. نو زه چې دلته اسټیټک ته راغلم MH اسټیټک ته راغلم نو دې سره زما هر څه کلیر شو. دا نن سبا دا ډېر عام دي په زنانو کې دا څه وځي دا چې کم زموږ د ژوند تېرولو اتوار یا زموږ غذا دغه څیزونه دي کې انوالي کې څه وجه کېدی شي څه هارمونل ډسټربنس د هغې د وجې راتلی شي. دا ها ډېره مهرباني ښه او الله هم ښې کا قدرمنو. یو خبره به تو کوم د جمال خبرو کولو د حسن خبره مې کوله صاحبه تاسو ګورئ که نه جی دې ځای ته تاسو کله راشئ دا په ټبرګ ګارډن کې دا ایډرس په تاسو دم کړی پروګرام کې ښکته ښکاري په دغه ایډرس باندې تاسو راتلی شئ او دا تقریبا 3-4 غنټې مهوش د خپل سیټ اپ لور کوي ځکه چې وخت سره کمی بل د دې چې کم ټریټمنټ دی الګ ډیر بل شانت دی. مهوش یو بیوټي پارلر خلک امزي دلته خلک راځي بیوټي پارلر کې د کې فرق شته आज دي خو ډیر فرق دی. بیوټي پارلر خو بس انسان هغه ټایم د لپاره ځان تیار کی هغه ټایم د لپاره میک اپ وکي یا فیشل یا داسې څه وکي خو هغه اوس چې څومره ټایم تیریږي دومره خلک پوهیږي چې هغه خو صرف هغه ټیمپرري شیزونه دي. هغه الټا سکن خراب کی چې کریمونه دا او هر څه هغه یو ټیمپرري هغه نن سبا هر یو کریم کې څومره څه مکس شوي دي څنګه هغه انګریډینټس دي پارلر والا د خدای نو هاو نه نو هغه الټا ټیمپرري د غراشي خو هغه بیا چې لانګ ټرم کې وګورئ نه ډیر غټ سایډ افیکټس وي. چې هغه ځای نه زه دا ووایم چې هلته هغه ځای نه هغه سایډ افیکټ خراب شي نو بیا د ټیکېدو لپاره به دلته راځي نو دغه ټول چې کوم ډینټنګ پینټ دی نو بیا دلته ټیکي. ایگزیکټلی همداسې ده که هغې د وجې څه اکني جوړه شوله څه کامیډونز بلیک هیډز جوړ شو هغې ریموول مونږ کوو. دې نه علاوه مونږ سره هایډرا فیشل دی چې کم یو کایند اف میډیکیټډ فیشل دی سکشن په تھرو باندې څونه ډرټ او څونه ګند په سکن کې جمع شوي هغه ټول مونږ ریموو کولی شو. نو دا یو میډیکلی اپرووډ مونږ سره ټول اکوپمنټس دی ټول هر یو شي. دا راته وایي چې کوم دی که تاسو کوم ماشینان استعمالوئ او دې دپاره چې کوم د ټریټمنټ دپاره کوم کریم استعمالیږي د هغې لیول څه دی هغه هم تاسو ښه استعمالوئ. ایگزیکټلی چې څونه مونږ پروډکټس ښه یوز کوو هغه هومره زمونږ افیکټس راځي. زمونږ د هر یو پروډکټ کې ډېر د لو لیول هم شته بیا چاینا کورین چې څونه مخکې ځای هغه هومره هغې کې ښه پروډکټس راځي. نو چې څونه ښه پروډکټس مونږ یوز کوو هغه هومره زمونږ رزلټ ښه راځي او مونږ خو دې باندې کله هم کمپرومایز نه کوو چې زمونږ پیشنټ دې خراب شي. نو مونږ خو لانګ ټرم دپاره سوچ کوو چې هغه فیملی کې زمونږ پیشنټس جوړ شي. نو مونږ همیشه امپورټډ پروډکټس یوز کوو. تاسو یو کال شو د MH اسټیټک لانچ په ټبګری ګارډن جی جی فیډبیک څه دی او که ښه روان دی نو وجه څه فیډبیک مونږ دومره نه ایکسپیکټ کولو. زمونږ سیټ اپ هم سٹارټ کړي ډېر ورکوټ یو خو هغه مونږ کال کې دنه دنه ایکسپینډ هم کو ځکه چې زمونږ فیډبیک ډېر ښه راغللو. دلته نور سیټ اپس هم شته هغوی به هم ښه کوي خو مونږ ډېر ښه ریسپانس راغللو ځکه چې څونه ټریټمنټ کېدو څونه خلک ټیک کېدل ریزلټس هغوی ته ملاوېدل هغه هومره ریسپانس ښه خلک زیاتېدل بیا هغه مونږ ایډجسټ کولی نه شو نو بیا مونږ ایکسپینډ کو. مې هوش دا راته ووایه چې یو سړی ښکلی دی یو زنانه ښکلې راراله هغې کې به سړی څه اضافه وکړي چیلنج بیا څه کړي چې د ډېر هسې مطلب بخښنه غواړم هر قسمه مخونه دي نو چیلنج په کم مخ کړي ښه چې کوم الریډي ښکلې دی نن سبا داسې ده که نه چې څوک هم د ځان نه سیټسفاید نه هر انسان وایي چې زه د دې نه زیات ښکلی شم زه د دې نه زیات چې کله هم یو کس راشي کو هغه بدرنګي کو ښکلي مونږ چاله ټاګ نه شو ورکولی چې ته بدرنګي هر یو سکن ټون چې دی هغه ښکلی دی ټولو کې پهله هغه مونږ سیټسفاید کو هغه اکثر نن سبا دا وایټنینګ وایټنینګ ډرپس دې طرف ته خلک ډېر زیات دي ټولو کې پهله هغه مونږ هغې کاونسلینګ وکړو چې ستاسو کوم سکن ټون دی که نه دا بیسټ دی الله پاک چې څنګه جوړ کړی یې دې شي باندې تاسو ایکسټرا کو تاسو ایگزیکټلی او که بیا هم هغوی تلل غواړي نو هغې مونږ پروز اینډ کونز هر څه ورته ووایو خو دې کې هم که مونږ ښه برانډز یوز کړو نو هغې څه نقصان نشته او که څوک ښه کېدل غواړي او پیسې لګول غواړي نو ښه خبره ده لګوي دې په ځان باندې. یو اخري تپوس نه کوم نورې خبرې بیا د نورو ملګرو سره م کوم تم ښکلې مهوش که څوک راشي هغه وایي مهوش ما د ځان په شان دی ښکلې که نو بیا مهوش ورسره څه کوي ته هر یو پیشنټ وایي هر یو پیشنټ همداسې وایي نو بس هغې ته مونږ وایو چې ته په خپل ځای باندې ښکلې زه په خپل ځای باندې یم هر انسان چې د هغې خپل دغه دی خاصیت دی او بس هغې کې چې بیا څه چینجز کول غواړي لکه سکن
کله هم 100% پرفیکټ چې دا یو میت دی چې سکین دی 100% پرفیکټ وي هغې کې به یا کامیډونز وي بلیک هیډز به پکې یا به پې ویښته راختلي نن سبا خو هارمونلز دومره زیات ایشوز دي یا د هغوی هیر فال وي هغه هر یو شیز باندې مونږ کار وکړو پرفیکشن طرف ته مونږ روان یو هغه چې څونه ګنجایش وي پکې مهوش یو تاسو نه کوم چې دلته کوم تاسو لکم خلک راځي کوم زنانه راځي څه قسمه ټریټمنټ دي کوم زیاتره زنانه کوي ټریټمنټس خو زیاتر اکنی سکارز د پر راځي نن سبا هورمونل ایشوز د وجې یا نور څه ایشوز د وجې دوی چې فیشل هیر وي هغه ریموول د پر راځي هایډرا فیشل راځي نن سبا خو د دې وایټنینګ او د دې ډیر زیات ټرند دی آی وی وایټنینګ ګلو ډریپس د پر راځي نو موستلی هم دې د پر راځي زموږ دا پیشنټ سیزن سٹارټ شو کنه اوس باندې غاڼې ته تیاریږي نو هغه د پارم تاسو سه اناونس کوي چې دلته تغییر اتلی شي جی جی ایگزیکټلی مونږه برایډل پیکیجز اناونس کړی دي 4 ټایپس اف پیکیجز دي نو هغه اکورډنګلی د هغه پرایسز ډیفرنس دی هغه عمر چې څومره پرایس دی څومره خ کټګوري دی چوز کوي هغه عمر زیات سرویسز وته افر کیږي نو هغه کې بیا هایډرا دا کاربن پیل دی هیر ریموول وی فل باډي هیر دی پکې نو هغه هایډرا فیشل هر یو شیز هغه کې کور کیږي نو پیکیج باغوي ته خ ارزانم پروزي او هر یو شیز به هر انګل به کور شي قدرمنو استاتیک فزیشن او مهوش حیدر پدې کې اسنه راغله شاته باخده د چې کوم ډیګري هغه ترلاسه کړې دلته کې وبلا کاکم راغلی دا د سره ته خبر کوم تاسو ټریټمنټ روانه غولې څه مسله اصل کې ماته کومیډون ایشو و زمان نوز او د سایډ کې لکشانته کې بلیک هډ وایټ هډز اکثر ټینیجرز ته کیږي د ایج کې نو دا غیر ریلیټډ زرا غلیم د زما سیکنډ سیشن د فرست سیشن ما واغښت زه کافي سټیسفاید شوم بیکاز هغه سره زما د فیس ګلو چې کم دی هغه ډیره زیات انهانس شو او ډیفینیټلی مونږه بینګ ا سټوډنټ چې کله زونو مونږ ته سن بلاک ضرورت می مونږ اکثر اوایډ کو نو دا غي په وجه مونږ سره اویلینس د خلکو ډیفرنٹ سکن ټونز وی نو مونږ دلته راغو دی میم ز ګایډم کم باقاعده ماته اوویل مونږ دلته نور پروډکټس واغښت سن بلاک هم یوز کړم مونږ کافي سټیسفاید مهوش دې ماشين ته سوي دا هیر ریموول لیزر دی د کې بیا موږ سره کاربن لیزر هم شته آر اف هم شته هیر ریموول هم شته د کې موږ سره بیا ډیفرنٹ آپشنز دي نو نن سبا خو هیرسوټیزم ډیر زیات دی څنګه زموږ فود انټیک دي سونه مسلې را روان دي نو هغه ټولو د وجه د انسان چې د هیرسوټیزم او شي د انوانټډ هیر چې راشي نو هغه سیشنز موږ میل فیمیل نه زنانه نارینه دواړه راتلی شي جی میلز خو موستلی دا بیرډ لاین او دا ډیر زیات وی کنه سو کو انټرټین تاسو کوي جی جی هغه بیرډ لاین او د لپاره موږ کوو مهوش دا راته وایي چې خاص عمر نه پس په زنانو کې په نارینو کې دې ځکه بیا غلنګ کلغوند کې جوړ شي نو دا غیر تاسو ټریټمنټ کوي او جی ایگزیکټلی لکه سونه چې کلر سپین وي هغه عمر د هغه ایجینګ ډیر تیزه سره کیږي نو یو نیم کس وي دا ایج دومره نه 35 to 40 ایئرز وي نو هغه خو بیا بالکل هغه شیز نه غواړي نو فریکوئنټلی هغه پیشنټس راځي چې کم دا کراس فیټ دی ته وي دی باندې تاسو ته ایکسپلین کولی اوم شمه د سترګو د سایډونو ته دلته لاینز جوړ شي په فور هډ کې لاینز جوړ شي کې کرخي وي بالکل یا د لپ دا کارنرز چې د ښکته طرف ته راشي نو دې لپاره بیا موږ بوټاکس کوو بوټاکس چې د مسل فریز کی د دې چې کم انوانټډ اکټیویټی دي هغه ځایونه نه موږ هټ کو هغه چې فریز شي نو بیا هغه یو 6 months پورې هغه بالکل کلیر کو تاسو څومره کتلی د سلیبریټیز شو د هغوی د فیس ډیر زیات کلیر وي نو دا سه کلیر فیس چې دا یو خاص وخت پورې کار کوي دغه نه پس به دوباره دا دوباره ریپیټ کول وي جی جی دا ریپیټ کول وي دین علاوه فیلرز نن سبا ډیر زیات تاسو کتلی سلیبریټیز دا چیکس کو عمر زیات کو کمی دا غوي چیکس بډیر هم دلته فیلرز کړي وي دلته دا نیزولیبیل فولډز جوړ شي وي الته فیلرز کړي وي تاسو کوم کنه زما اوس دا ډیمپل دي دا قدرتي ډیمپلز دي دا مسخلقي طریقه کنه بالکل کوي ډیمپل پلاستیز کیږي نو بس هغه هم سونه چې انسان ځان کې چینجز کول غواړي دا غوي کو شوق وي کی زبردایم سیوا چې قدرت جسد جوړ کړي هغه ډیر ښکلی سیوا خلک خو شونډې څوک نه رهي کي سو غټي کې بل چاته وي رشن شونډان
ډېر خلک خوښوي ټیک دلته مونږ کوو رشین شونډې. جی فلرز په تھرو باندې کیږي جی جی دا رشین شونډې څه خاص انداز باندې جوړي هغه بس ټرندینګ کې دي د هر چا خپل مرزي د یو نیم کس وای بس ما د لکشن نیچرل لکه یو نیم بالکل لاین وي هغه شی پراپر نه هغه زیاتره وي مونږ ته نیچرل جوړ کې څوک دی رشین طرف ته لغواړي سلیبریټیز نه امپریس شوي وي نو بس دا خو ریکوایرمنٹ مطابق عمره شانته بیا مونږ کوو طارق زبا دا وې ما چې د آشنا پټه خپل تعریف هم نشي کولای چې په مخ کې وسونه ډینټینګ بینټینګ شي ټیک ته کنه ډیر مننه مې هوښ ډیر عزتمن شي خوشاله اوسه او حیران پدې شوم چې دومره تعلیم یافته ماشاءالله دومره پویا بیا د سړو په دې معاشره کې یو استټیک سنس تا او بیا دا ته عملی نمونه د ریسټ په شکل کې تاریخ ده دا غنه غټه خبره سر چې موږ د هم مدو کو چې زمونږ د جمالیات سره تړلې دا کار هم دنیا ته کېده نو زه ډېر خوشاله کوم او زبردایم چې الله دې حفاظت وکړه سستا خلا سستا د کار خلا سستا قابلیت دا هر څه سيزونه ستا یو ډېر خپل پرسنل جوړي موږ دعا کوو چې الله دې ستا یو پردو ساتي ولادیو کې چې ستا دا کار ډېر مخکې لاړ شي امين ثانک یو سو مچ دلته راتلو لپاره ډیر مننه